السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو قربا سسانه امید دي چې ټول ملګري و ټیک ټاک قدرمو دروجي زبرګ میاش روانه ده. سبا 28مه روزه ده. په دې لس شپو کې یو شپه چې ليله القدر وته وي د دغه شپې علامات سری دا شپه موږ څنګه معلومو. په دغه حواله سره شیخ عبدالحمید صاحب ورکوټ شانت کلیپ ته شیر کول غواړم. په خپل مو ګورئ او د مرګرو سره شیر کړئ چې څوک هم دا ویډیو ګورئ د مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې دغه ثوابونو د شپې نه چې کوم دی هر سړی محروم نشي او هر سړی کوشش وکړي چې په دغه شپه باندې تلاوتونه نفلونه او سره چې کوم دی دغه شپه په عبادت کې تیر کړي. دغه علامات څه دي هغه واورئ د مولانا عبدالحمید صاحب په आवाज باندې ووري. د ورشکوټه شان تکلیف ته مرګرو سره ضرور شیر کړئ. مال راکې اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ليلة القدر دا به په کوم شپه باندې د مختصر عرض کوو. دا حدیثونه دا معلومي الا لس شپو اخیرانو کې ده او په لس شپو اخیرانو کې بیا په تاقو کې ده. خو د نبی طریقه راوه چا بل ټول شپې رڼولې ولې څه پته نه په رؤیت کې تقدیم تاخیر راشي. ټول شپې رڼوئ د هغې اکثر حصه رڼوئ تاسو چې دا شپه درته میلاو شي. بیا د هغې لپاره علامات احادیث کې باید ذکر دي. علامات دا لازم نه چې ټول عامري پکې یوه موجود شي هم پوره ده. یو علامه حدیث کې دا راغلې ده چې په دې شپه باندې باران کله کله کېږي. الله باران کله کله کوي. بل علامه هغه دا ده چې دا شپه داسې درمیانه شانتي نه ډېره یخی نه ډېره ګرمۍ. درېیمه علامه هغه دا ده چې په دې شپه باندې ستوري کم وشتلی کېږي او کم وشتلی کېږي ډېر زیات نه وشتلی کېږي. څلورمه علامې دا ده چې کله سهار نور راخېږي نو هغه ډېر صفا سوتری دا شل. بیا دا علامات که څوک بیا موني او که څوک بیا نه موني خو عبادت دې کوي. او ګورې دا شپه د کوم ټیم نه شروع کېږي؟ دا د ماښام نه مانځه نه شروع کېږي. ځکه شپه څه ته وایي؟ شپه د ماښام نه شروع کېږي که نه شروع کېږي؟ د ماښام مونځ پکې دی د ماسخوتن مونځ پکې دی. بدبخته سړی هغه دی چې په دې شپه باندې د ماښام او د ماسخوتن مونځ هم د جمع څه ونه کړي. دا پکې بدبخته سړی دی چې د ماښام او د ماسخوتن مونځ دی د جمع څه ونه کړي. دی چېرته تللی پروګرام له ځای او ځان له مونځ کوي. دا بدبختي به نه کوو زما وروڼو. او بیا تراویح پکې څوک وکړي کور ته لاړ شي نور مونځ وکړي. څومره چې ډېر مونځ کوئ تاسو انشاءالله تعالی